سورة نحل آیت نمبر 116 او 117. په دې دواړو آیاتونو کې هغه خلکو د پاره زجر او زورنه ده کم خلق چې په الله باندې دروغ وي، خاص کر په حلال او په حرامو کې دروغ وي. د الله حرام شوی ته حلال وي او د الله حلال شوی ته حرام وي د دروغ. خور ته پته وي او بیام د دروغو نه داسې کوي، نو هغه خلکو ته زورنه ورکړې ده، زجر ورکړې دي چې داسې مکوي. ولا تقولوا، تاسو موایې لما په باره د هغه سیس کې چې هغه سیس تاسو جبو د ځان نه د دروغو بیان کړی دی، د هغې په باره کې تاسو موایې چې دا حلال او دا حرام دي. مخکې د حلال او د حرامو ذکر وشو. الله وی حلال او طیب او پاک خوري، حرام مخوري. حلال هغه دي چې الله حلال کړی وي، نو حرام هغه دي چې الله حرام کړی وي. د الله حلال تب حرام، د الله حرام تب حلال موایه. سورۃ مائده کې خبره تیره ده، دی خلکو د ځان نه څه څیزونه حلال کړیو، سورۃ انعام کې هم تیر دي، او څه حرام کړیو. د سارو په خېټو کې چې کم بچیو، د هغې بچو په باره کې به وي وی دا چې کم دی نو په زنانو باندې حرام دي. که ژوندي پیدا شول نو زنانو ته د دې خوراک حرام دی، او که مړه پیدا شول نو یې بیا زنانه خوري شي. سورۃ مائده کې تیرو، دی به یو ساروي د یو بت په نوم باندې کو چې دا د دې پلانکی په نوم دی، دا مو د ده دپاره وقف کړی دی، هغه به په هر چا باندې حرام ګڼلو. ایته به بحیره وي. یو ساروي به د بت په نوم باندې پرېښودلو، وی د ده پی به څوک نه خوري، د هغه غولانځه به د پیو نه شلېدله، دی به وي دا په خلکو حرام دي، دا د بابا دي، د بابا دي، او د بابا چې اډر نی کړی د هغه نه بغیر بل څوک نشي استعمالولی. هلته مسله موږ ښکاره کړې وه. زمونږ په دې معاشره کې داسې اوس که په بعضې کورونو کې نو ای به ګنې د الله په فضل د قرآن په درسونو سره، په هر جومات کې د قرآن درس دی، نو د قرآن په درسونو سره الله دغه بدعات او دا رسومات زمونږ نه ختم کړل. هغه داسې زمونږ په معاشره کې چې و داسې تریشل او غوبل چې به وشو، نو څه غنم یا جوار دا به مشرانو سړو زنانو په بوجې کې واچول، د کور په ګوټ کې به یې کېښودل. وی دا د پیر بابا د ملنګانو دي، یا دا د کاکا صاحب د ملنګانو دي. تاسو ته به د نوجوانانو ته که پته نی، خو د بابا ته کېدی شي چې پته. بیا به په ګاونډ کې غریبانانو ای کره به کور کې روټۍ نه وه، ای ته به یې نه ورکول. وی دا د پیر بابا د ملنګانو دي، دا د کاکا صاحب د ملنګانو دي. په خپلو خپلوانو کې به یتیمانان او کونډه وه، هغوی کره به روټۍ نه وه، هغوی ته به یې نه ورکول. وی دا خو د پیر بابا د ملنګانو دي. خیال او وهم او ګمان یې دا و چې دا د پیر بابا د ملنګانو دي، او که بل چاته مو ورکړل نو موږ ته به نقصان راکوي، موږ ته به دا بعینه دکه نظریه وه، دا بحیره وه، دا صایبه وه. نو یو ساروي به پرېښود، د پی به نه خورې، دې ته به صایبه وي. یو به پرېښود، وي دی به د ده په شا به سورېږې نه، په ده به بوج نوړې، په ده به پنډ نوړې. په خبرو څه دي؟ ابه ګرځېدو
خو غټ سانډا به دا به کوم د خلکو کورونو کې به هم خوراک کولو د خلکو په پټو کې به هم خوراک کولو چا ورته سویل نشو دا خو د غپلان کې بوت په نوم دی او قسم وی بیګاله را باندې کټړی پاند به په سر باندې راوړو خپه به ځان پسې راخکله پاغه باندې به د پاسه پاند نه کې خودو ځان به په تکلیف کې چولیو هغه ته به چې کوم دی اس قسمه لوډ به پاغه نه راوستو هغه ته به وسیله وي صاحبہ وسیله بحیره یو ساروی به پرې خودو وی د دنه با ضرورت نه پوره کوي د خپلو سارو د بلار بیدو د پاره د مال کېدو د پاره دی به د یو کلی نه بل کلی ته سنډا پسې اوخ پسې چیلی پسې ګډ پسې غوی پسې تلو دلته به په گاونډ کې وو وې نه چې دا خو د بابا په نوم پرې ښودلی شوي دی به صرف چې کم دی نو باغه بابا سوریږي په بل څه څیز به نه سوریږي دا به چې کم دی نو دا به دغه شانتې به دې ته به حام وي دې ته به حام وي دا نظریې دا دی د ځان نه حلال او حرام الله وی دا د ځان نه حرام او حلال ولې جوړی دا د ځان نه د حلال او حرام ولې جوړ کړي دي خبله نظریه داسې یو ناشنا نظریه وه منطق به هم وي منطق به دا وي دا چې مړ شي دا څوک مړ کوي الله او دا چې حلال شي حلالو مونږه که نه بسم الله الله اکبر نو دا تا مړ کو نو منطق به خلکو ته وي دا مولیان نه دي دا انبیاء او صحابات نیکان خلق بدل وی د دې عجیبه فلسفه وی چې په خپل وجنی وی چې دا خوره حلال دی وی چې الله وجل دی وی چې دا حرام دی وی دا دی چې حلال کړی دی دا حرام دی وغه الله چې وجل دی هغه حلال دی الان کې هغه مردار وکنه نو دا الله حرام ته به حلال وی او حلال ته به حرام وی دا کارونه به کول دا یو منطقي د ځان نه جوړ کړو ابن کثیر رحمت الله علیه صاحب ابن کثیر حافظ عماد الدین هغه په خپل تفسیر ابن کثیر کې دلته یو خبره لیکلې ده وی په دې خبره کې داخل دي ټول بدعتیان په دې خبره کې داخل دي ټول بدعتیان بدعات الله حرام کړی دي دی ظالمانو په معاشره کې حلال کړی دي او سنت الله حلال کړی دي او دی ظالمانو په معاشره کې حرام کړی دي ولی په کومه معاشره کې چې بدعت کیږي د دې بدعت په مقابله کې به سنت د دغه معاشره نه ختم شوي بدعت د سنت په مقابله کې راځي نو په دې کې ټول بدعتيان داخل دي چې څه قسم بدعات خلق کوي د سلويختو بدعتونه دي د درېمې او د ماښامي بدعتونه دي د کلونو بدعتونه دي د اختر په ورځ باندې مقبرو ته د تلو بدعت دی نو چې دا بدعت شروع کړی دي نو سنت طریقه دار چې سړی د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه لاړ شي نو هغه تاسو لیدلی د جمعې په شپه یا د جمعې پر ورځ او د اختر پر ورځ ټول ځي اختر پر ورځ ټول روان دا الله شان چې بدعت رایج شي نو دا هغې په مقابله کې سنت ختم شي الان کې الله تبارک وتعالی وی ما آتاکم الرسول فخذوه رسول چې درته څه پیغام درکړی دی دا مضبوط ونیسه رسول چې د څه شي چې کوم دی نو د کولو ویلي دي هغه کوه وما نهاکم عنه فانتهوا د څه نه چې منې کړی د هغې نه منې شه رسول د څه نه منې کړی بخاری کی روایت تی مشکات کی کتاب جلد اول کی تاسو تماویلو کتاب السنت والاعتصام کی آل تکیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې یو داسې کار ایجاد کو هغه په دین کې مخکې نو دا رد دی و فی روایت فهو مردود یو روایت کې دا دی چې دا مردود دی بل روایت کې فرمایلی دی وی کل امر محدث هر نوی پیدا شوی چې کوم دینو د دین عمل
هغه چې کوم دینو بدعت وکل بدعت ضلاله هر بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار او هر ضلالت اور تتلل دی بدعت څه ته وایي بدعت دی ته وایي هر هغه کار بعض خلک بتاته وایي چې پیغمبر خو پکې ته نه ناشته او ته پکې ته ناشته ٹھیک شو دا بدعت دی ته چې بدعت کې پیغمبر خو په لوډ سپیکر کې درس نه کوله او ته کې دا بدعت دی پیغمبر خو په جمعات لانټر نه وچولې او تا چولې دی دا بدعت دی پیغمبر په جمعات کې ته کوم دی ماربل نه لګولې او تا لګولې دي دا بدعت دی خبر ورسېږي نو ځان پېږي په دې خبر دې ته وسایل وایي دې ته څه وایي وسایل ذرایع وسایل او ذرایع د مرور زمانه سره بدلیږي چې زمانه چې تیریږي جدت راځي بدلیږي هر هغه کار چې د دریو زمانو خلق هغه کار ته محتاج او هغه نه دی کړی هر هغه کار چې د دریو زمانو خلق هغه کار ته محتاج او هغه دریو زمانو والا هغه کار نه دی کړی او د دریو زمانو نه رستو راتلونکي خلق هغه کار کوي او دیني ګڼي ایته بدعت وایي ایته څه وایي بدعت وایي د دریو زمانو نه مراد زمانه د نبی علیہ السلام زمانه د صحابه او زمانه د تابعینو ده د نبی علیہ السلام زمانہ د صحابه او زمانہ او د تابعینو زمانہ یو کار ته محتاج نو هر هغه سیس چې هغه دینی نو دین ته د هرې زمانې سړی محتاجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته حدیث ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحابو ته وی چې نه تاسو زمانہ طاقتور یې او نه تاسو نه زیات چې کم دینو د ثواب نه مستغنیم معلوم د الله د طرف نه د ثواب ضرورت دی لکه چې تاسو ته ضرورت مستغنی نیم نو د هرې زمانې خلق عبادت ته دین ته ثواب ته محتاجي په خبرو سره نو دا لانټر چې دی دا موږ ثواب نه ګڼو په جمعات چت اچول ثواب دی چت خدا زم کې دي چې چپر په واچو اسې په پلاستیک راخا کې دي شي کنه دا ماربل چې دی دا خو موږ ثواب نه ګڼو جمعات صفاکول جمعات پخول جمعات چې کم دینو چې د دې د ازمکه داسي چې سړی پکې خخیږي نه بوخت پکې نه جوړیږي بس دومره پر لازم ده ثواب به چې کم دینو ملاویږي دې کې په خرچه باندې اوس که دا خرچه دی که ماربل کړي او که هر څه شي کړي دا پکې چې دې ته موږ نه دین وایو نه عبادت وایو نه ثواب وایو په خبره ورسېږي البته چې چا راوړي دی په ښه نیت باندې هغه ته به الله ثواب ورکوي هغه به الله خو د دینه بغیر هم کار چلیږي که نه دې ته خو څوک محتاج نه دی لوډ سپیکر ته څوک وایي خو البته منځ روجا زکات حج خیرات دا ټول چیزونه چې کم عبادات دي دین دی هغه ته پیغمبر محتاجو صحابه محتاجو تابعین محتاجو اوس چې یو کار د دین په نوم باندې پیغمبر نه دی کړی صحابه نه دی کړی تابعین نه دی کړی او رستو یې خلک د دین په نوم کوي د عبادت په نوم کوي د ثواب په نوم کوي پلین کوچ کې سفر ته خلک ثواب نه وایي نه د بدعت هم نه وایي او د دنیا ذرایع وسایل خبره ورسره په موټر سایکل سورلې ته خلک ثواب نه وایي او خلک ورته نه دین وایي نه عبادت وایي نو دې ته چې کم دینو دین عبادت ثواب ته محتاج عرس ته خلک ثواب وایي که نه وایي دین ورته وایي که نه وایي عبادت ورته وایي که نه وایي نو که دا پیغمبر کړي نو که دا صحابه کړي نو که دا تابعینو کړي که دا تبع تابعینو کړي که دا امام ابو حنیفه کړي که دا امام محمد امام ابو یوسف کړي که دا امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه ابو داود کړي که دا د هغې نه رستو چې کم دینو تر دا
450 پورې چا کړي میلاد ته دی دین عبادت ثواب وي و یو روپۍ چې پکې خرج کړې دونه په لکونو ثواب به درته میلاویږي نو که دا چې کم دی نو کړي وي دا پیغمبر کړي وي 3 کاله او 3 میلادونه او که یوې کړي نو وخایا فهاتو برهانکم د ابوبکر زمانه ورپسې 2 کاله وه 15 شول د عمر زمانه ورپسې 10 کاله وه 15 شول د عثمان زمانه ورپسې 12 کاله وه نو دا چې کم دی نو 87 سال شول د علی زمانه ورپسې چې کم دی نو 6 کاله وه دا 93 شول د معاویه رضی الله تعالی عنہ زمانه ورپسې 19 کاله وه نو دا چې کم دی نو 93 سره چې 19 دا 112 شول آخری صحابی ابو طفیل ترانو په 120 هجری کې یا 110 هجری کې وفات دی د شام په علاقه باندې کاغی هغه زمانه پورې چا کړي په خبرو سلی نو دا به دین او ثواب او عبادت کو نو دا دک شان د سيزونه چې رستو خلق کوي نو دې ته بیا ویل کی بدعت نو ابن کثیر رحمت الله فرمایي وی دې کې ټول بدعت داخل دي کې ټول بدعت په الله دروغ دي ولی بدعت دین غنې ته کنه او خلکو ته مې چې دین دي نو دین خو هغه چې الله ویلي کوا دین خو هغه چې پیغمبر ویلي چې کوا نو دا خو تا په پیغمبر او په الله دروغ وي او چا چې په پیغمبر او په الله دروغ وي لهم عذاب علیم لا یفلحون دا سړی کامیاب نه دي دا کامیاب نه دي ولا تقولوا تاسما ویلما فبارد غسس کی تصفو چې بیانې السنتکم الکذب استاسو جبی د دروغ ستا جبی چې کوم دروغ بیانې دغه دروغ په باره کې دغه دروغ موایا چې هاذا حلال و هاذا حرام چې دا حلال او دا حرام دی دا حلال دی او دا حرام دی څنګه یعنی الله ورته حلال نه دی ویلی ته ورته حلال وی الله ورته حرام نه دی ویلی ته ورته حرام وی داسې مکوا داسې مکوا ولی لتبتروا علی الله الكذب چې جوړ کې تاسو په الله دروغ جوړول غواړئ ان الذين بشکا خلق يفترون على الله الكذب چې جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون دا سړی ډو کامیابی دي نشي سوال پیدا شو چې زی وینم خ کامیاب دي د خپل زمانه بدعتیانو ته وګوره د خپل زمانه مشرکانو ته وګوره سمره کامیاب دي سمره ویل ډلې دي ورسره سمره چې کوم دي آرام راحت دي هر ټیمه پروګرام دي هر ټیم کله الوادا کله کیر دي کله مینچی دي خمزدار په غړو کې پراته دي پینځوانا کوته په غړو کې دي او ته چې کامیابی کینا جواب ورکي متاع قلیل دا خو متاع دی دا ته چې شیز ویني دا کامیابی خو نه ده دا متاع دی متاع خو چې کوم دی د استعمال سیز دی متاع هغه سیز ته چې سړی استعمال کوي غورځي په خبرو سره دا متاع او دا دنیا ټوله متاع ده الدنيا كلها متاع دنیا ټوله متاع ده متاع دنیا چې څومره ده د چا په دنیا کامیابی نه ده چې تا چا سره دنیا ولیدل او چې کوم دی ها هو دی ولیدل او گاډي دی ولیدل او مخکې روسو هټو بچو پو دا ته وګنې دا کامیاب شو دا چرته کامیابی ده پیغمبرانو سره دا نوح علیه السلام سره دا نو ولې ناکام اوس ابراهیم علیه السلام سره دا نو فآمن له صرف لوط نو اور هغه ناکام اوس موسی علیه السلام ناکام عیسی علیه السلام ولې ناکام اوس دا سيزونه ور سره نو دنیا چې کوم دی کامیابی نه کامیابی په دې دنیا کې د الله د منشا مطابق جون تیرول دا کامیابی ده د الله د قانون د مطابق جون تیرول دا کامیابی ده خبرور سره بعضی داسې پیغمبران چې هغه خپل امتیانو په عرب باندې ریبلی دي داسې پیغمبران چې هغه نه په اوسپنو باندې چې کم دینو په اوسپنو په منګزو باندې غوخي پری کړی دي منګس کړی دي خنزله علیه السلام یو پیغمبرو هغه خپل قوم په کوی کې غرزولې کوی کې په خوا به غټ کویانو هغه ارټو والا کویان په کوی کې غرزولې نو دوی ورپسې 3 ورځې پس لاړل نو 3 ورځې پس لاړل دی د کوی په غاړو هغه ورته د کوی نه आवाज ورکو وی یا ایها الناس اعبدوا الله اے انسانانو د الله عبادت کوي
وی دی خو اوس هم لا دغه ځای نه هم چغې وایي کاڼي راواغېستل ورپسې ور وویستل او کوې مکمل بند کړو ژوندي یې پکې ښخ کړو ولې دا پیغمبر ناکامه شوی اوسه د دنیا تکلیف د دنیا زندگی سخته دا چې کوم دی نو ناکامي خو نه ده بلکې پیغمبر دې ته کامیابي ویلې ده اشد الناس بلاء الانبیاء مشکات کی کتاب الجنائز کی روایت میں تاسو ته ویلو اشد الناس بلاء الانبیاء په انسانانو کې د سخت تکلیفات په پیغمبرانو راغلي دي ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک د پیغمبر په لار رواني په هغه به تکلیف راځي چې څومره د پیغمبر په لار سړی رواني دومره به د تکلیف زندگی دومره به د تکلیف زندگی سخته زندگی وي د لوګو تندو زندگی وي دا سرتوره زندگی وي خبر ورسره دا خپېب لخپې زندگی وي دا چې ویني دا پاټې دی او دغه دی نو د هغې په باره کې سفیان فرمایي اذا رأیت عالما کله چې دی یو عالم ولیدلو کثیر الاصدقاء چې دوستان او یاران ډیر دي پروګرامونه ډیر دي نن به چې کوم دی په چرسي کې پروګرام یو سبا ته به بیا چې کوم دی نو په هغه بل کې په سری دمپوخ کې وي او بل ورځ ته به بیا چې کوم دی هلته کې شیخانو سره یو بل ورځ به بیا چې کوم دی نو په ادریسیه کې دا اذا رأیت عالما کثیر الاصدقاء وکثیر الاطعمه فاعلم بانه مداهن پیشه چې دې سړی دین پټ کړی دی دې سړی دین پټ کړی دی که دین ښکارا کړی وي که نه د سورې به خلکو په کاڼو ویشتو ته ورته لا پروګرامونه کې په خبرو ورسې دا موږ چې نن څومره دا په ها هو او په پاټو کې یو او دا دومره چې کوم دی په خوشحالیو کې یو مسله موږ بیان کړې نه ده ته مسله صحیح بیان کا نو تر ابراهیم علیه السلام نه ښه ځوانې چې ابراهیم علیه السلام په کاڼو ولي نوح علیه السلام په کاڼو ولي او تا ځان سره راجوختوي ولې ته به چېرته ښه ځوانې نه بیا خو پیغمبر ته جوړول پکار وي خبره ورسېلې نو دا ذکر کوي ان الذين متاع قلیل الله وی دا چې کوم دی نو د دنیا لږ غونته کې پیدا ده لږ غونته کې سامان دی ولهم د دې لپاره عذاب علیم درناک عذاب دی په آخرت کې ورته دردناک عذاب دی دا دردناک عذاب الله د منافقانو دپاره وی دا بدعتیان هم منافقانی دوی په ژبه باندې ایمان ښکاره کوي په زړه کې کفر چې بدعت کوي نو د بدعتي سړي نه مسلمان ته پیغمبر ته صحابو ته دیندارو ته په دې دنیا کې درد او تکلیف رسی نو جزا من جنس العمل وي په آخرت کې به د دې دپاره عذاب الیم دردناک عذاب وي الله یې عمل کولو توفیق راکړي